بسم الله الرحمن الرحیم. دا د صرف کتاب اول درس دی. نو دلته لیکلي دي چې الوحدة الأولى او بیا وایي چې الدرس الأول لومړی درس. دلته اول عنوان لیکلی دی چې الکلمات الجدیده، نوي کلمات. بیا لاندې لیکلي چې المصطلحات الجدیده. دا کلمات خو د عربي ژبې د لغت سره تړاو چې لري، هغه مطلب دی چې عظم، یعظم، ثواب، قربه، دا دي. په خپل هغه عبارت کې چې راشي هلته بالکل په معنا هلته پوهېږو، نو دلته تنها لوستلو ته اړتیا نه لرو. او مصطلحات الجدیده یعنې نوي اصطلاحګانې، دا بیا د صرف سره تړلي ده. دغه صرف سره تړلي شیان چې اوزان، مثلا حرکت، فاء الفعل، دا په صرفو کې څه معنا لري؟ دا د دې اصطلاحات، د صرفو د اصطلاحاتو تشریح بیا خپله په درس کې چې ووایي بیا په پوهېږو. بېرته بیا که دې اختصار ته تر شا راسو چارې هلته ووایي بیا نو ښه به پوهېدی شو. نو اول عنوان دی چې اول دی یو قصه راوړي، بیا د هغه قصې څخه د صرفو مسایل راباسي. نو وایي صلات الجمعه، د جمعې لمونځ. دلته دا د جومات عکس اخیستی دی، خلک ناست دي په مسجد کې. نو وایي قالت هند لابنها ابراهیم. هند چې د یو ښځې نوم د خپل زوی ابراهیم ته یې وویل اعلم یا بنیه، پوه شه زویکیه، ای زویکیه، اذا حانه، چې کله راورسېدی وقت صلات الجمعة، وقت د لمانځه د جمعې، حرم البیع، نو حرامیږي سودا، راکړه ورکړه. ولذلک، نو په همدې خاطر، عظم ثواب المبکرین، نو لوی دی، لوی سوی دی ثواب د وختي تلونکو الی صلات الجمعة، و لمانځه ته د جمعې. یعنې کوم کسان چې د جمعې لمانځه ته وختي ځي د هغوی په برخه لوی ثواب دی. دا مبکرین دلته دا کسره د حرف د پاسه لیکلې ده. مشدد حرف چې په اوس جدید رسم کې کسره هم د حرف د پاسه لیکي، خو د شد تر شد لاندې، او که فتحه وه زبر و بیا د شد د پاسه یې لیکي. دا صفحه خو موږ هغه صفحه ګوره دلته 14مه ده. دا په دې ترتیب کې تقدیم متأخر راغلی، نو د 11مې صفحې ته راځو. وایي فهم ابراهیم ما قالته امه، پوه شو ابراهیم په هغه څه چې ویلي و د مور. وخرج من البيت، او ووتی له کور څخه. ودخل المسجد، او داخل شو جماعت ته. وبکر مع المبکرین، او وختي ولاړی له وختي تلونکو سره. وبکر مع المبکرین. فصلى تحیة المسجد، نو ادا یې کړ تحیة المسجد، هغه 2 رکعته لمونځ مسجد ته اول وروستی. وقرأ شیئا من القرآن الکریم، او د قرآن کریم څه برخه یې ولوستل. وعندما قرب وقت الصلاة، او چې کله رانږدې سو وخت لمانځه. نادى المؤذن، نو اذان وکړي مؤذن. ناده خو معنا دا ده چې ندا وکړه مؤذن، یعنی اذان وکړي مؤذن. للصلاة، لپاره د لمانځه. وخطب الامام، او خطبه وویل امام. وسمع ابراهیم الخطبة مع الناس، او ابراهیم خطبه واورېدل له خلکو سره. ثم صلى الفریضة، بیا فرض لمونځ ادا کړ. ورجع الى بیته، او بیا خپل کور ته راوګرځېدی. دا قصه خو اوس موږ ته وکړه. اوس نو بیا دا یو څو پوښتنې کوي چې یعنې مطلب دا درس تاسو په ذهن کې راغلی که نه دی. نو وایي الاسئله، پوښتنې. اوله پوښتنه دا ده چې وایي ماذا قالت الام لابراهیم، مور ابراهیم ته څه وویل؟ نو د دې جواب خو دلته تېر شو چې قالت هند لابنها ابراهیم یا بني اعلم یا بني انه اذا حان وقت
صلاة الجمعة حرم البيع. يعني تاسو ویل سي چې قالت اعلم يا بني، دغه اعلم مخته یو قالت ورسره ذکر کوي، نور دغه جواب دی. دویمه پوښتنه وایي ماذا فعل إبراهيم بعد دخوله المسجد؟ إبراهيم وروسته تر داخلېدو د ده مسجد ته څه چل وکړي؟ نو دلته خو وایي چې ودخل، دلته ولټ لیکلي دي چې ودخل المسجد وبكر مع المبكرين فصلى تحية المسجد وقرأ شيء من القرآن الكريم. نو تاسو ویلی سئ چې فصلى تحية المسجد وقرأ شيء من القرآن الكريم، د مسجد ته تر داخلېدو وروسته یې دغه دوه کاره کړي دي. نو بیا درېیمه پوښتنه دا ده چې وایي ماذا حدث بعد ان قرب وقت الصلاة؟ څه پېښ شو وروسته تر دې چې د لمانځه وخت رانږدې شو؟ نو دلته خو لیکلي دي چې وعندما قرب وقت الصلاة نادى المؤذن للصلاة وخطب الإمام. چې وخت لمانځه رانږدې شو نو مؤذن اذان وکړ لمانځه لپاره او امام خطبه وویل. دا خبر اوس خلاص، اوس هغه صرفي بحث ته دلته راځو. دا زموږ صرفي بحث اوس شروع کېږي. الفعل الماضي الثلاثي، ماضي درې حرفي فعل. فعل خو هغه کلمې ته وایي چې د یو شي پر حصولو زماني دواړو دلالت کوي، لکه اوس خرج ووت، نو هم پر وتلو دلالت کوي هم یې پر زماني دلالت کوي. خرج ابراهیم. او دارنګه جلس محمود، محمود کښېنستی، دا جلسه هم پر کښېنستلو دلالت کوي هم یې پر زماني دلالت کوي چې دا زموږ د تلفظ مخکې دا پېښه شوې ده، یو لحظه مخکې یا یو کال مخکې هر څومره چې خو په تېره زمانه کې دا پېښه شوې ده. یجلس احمد، احمد کښېني، دا پر کښېنستو دلالت کوي، پر زماني هم دلالت کوي چې دا اوس یا راتلونکې زمانه کې کېږي. نو وایي فعل هغه دی چې د یو شي پر حصولو زمانې دلالت کوي، او ماضي بیا هغه فعل ته وایي چې د تېرې زمانې سره تړاو لري، پر تېرې زمانې دلالت کوي. او ثلاثي یعنې درې حرفي، لکه اوس دا خرجه درې حرفه دي، خ را جیم. او ځینې بیا کله کله څلور حرفي، لکه اوس مثلا حسحس وسوسه، داسې کله کله ځینې فعلونه څلور حرفي وي، خو ډېر فعلونه په عربي کې دا درې حرفي وي. نو دلته په دغه اوله خونه کې دغه راوړی دی جمله، او د دې جملې په خونه کې بیا لاندې دغه جملې ورته لیکلي دي خرج ابراهیم بیا دخل المسجد او داسې تر پایه پورې. په دا دویمه خونه کې بیا الفعل الماضي الثلاثي، یعنې په دې جملې کې چې ماضي درې حرفي فعلونه کار شوي دي هغه بیا په دې دویمه خونه کې ځینې جلا کړي دي. مثلا هلته وه په دغه اوله خونه کې خرج ابراهیم، دا ټوټل جمله وه، دلته یې خو ټوله جمله نه ده راوړې، ده خالي خرجه یې ځینې رااخیستې دي. ښه، نو اوس په درېیمه خونه کې بیا دا تشریح چې ورسره ورکوي وایي حرکت الوسط یا عین الفعل، یعنې دا وسط و عین الفعل یوه معنا لري، د منځني حرف حرکت یا د عین الفعل حرکت چې هغه د فعل مابیني حرف دی. نو د خرجه سره خو دلته دوی لیکلي دي چې وایي خرج حرکت الوسط څه شي دي؟ الفتحه. نو دلته چې اوس وګورئ خرج منځنی حرف یې را ده، را باندې فتحه ده. په دویمه جمله کې چې دخل المسجد، په دې کې دغه فعل ماضي ثلاثي خو دخله دی، او منځنی حرف یا عین الفعل څه شي دی؟ خا ده. پر خا باندې کوم حرکت دی؟ الفتحه، په دې باندې هم فتحه ده. درېیمه جمله چې ده سمع ابراهیم الخطبه، په دې کې فعل ماضي سمع دی. نو وایي د سمع بیا دغه عین الفعل یا مابیني حرف میم دی، د دې حرکت څه شي ده؟ کسره ده. دغه چې ځینې فعلونه مابین یې په فتحه ویل کېږي، ځینې په کسره ویل کېږي،
دا عموما د عربو هغه د ژبې عادت دی. نو اوس که چیرې سمعه یې ووایه تقریبا مطلب خو ادا کوي، خو هغسې پر غوږ باندې سمه نه لګېږي. حتی دا موږ خپله هم په دې لمانځه کې دې کلمې سره دغسې عادت شوي چې سمع الله لمن حمده. دا سمعه او حمده موږ هم په کسرې ورسره عادت شوي. اوس که یو څوک د یو چا څه داسې واورو چې وایي سمع الله لمن حمده، شاید په مطلب خو پوه شو، خو پر غوږ مو سمه نه لګېږي ځکه چې په کسره باندې ورسره عادت شوي. نو د عربو دا هم دغسې په کسره ورسره عادت شوي دي. مثلا دا بل فعل دی چې بله جمله ده فهم ابراهیم ما قال الخطیب. ابراهیم په هغه څه پوه شو چې خطیب ویل. نو په دې کې ماضي ثلاثي فعل فهمه دی او دغه مابیني حرف ها ده، یعنی عین الفعل ها ده، کسره لري فهمه. بیا دا بل جمله چې ده دلته قرب وقت الصلاة، د لمانځه وخت رانږدې، چې په دې کې ماضي ثلاثي فعل قربه دی، نو د دې مابیني حرف را ده او را زمه لري، حرکت الوسط زمه ده. عظم ثواب المبکرین، لوی سو ثواب د وختي تلونکو الی صلاة الجمعة ولمانځه ته د جمعې. نو په دې کې ثلاثي فعل یا ماضي ثلاثي دا عظمه دی، نو د دې مابیني حرف یا عین الفعل ضا ده، ضمه لري. دغسې په همدې ترتیب. اوس نو قواعد چې ځینې رااخیستي دي وایي القواعد. قواعد د قاعدې جمع ده، یعنې هغه اساسي قوانین. نو اول خو دا قسم الحمزه ورته لیکلی دي چې وایي يسمى الحرف الأول من الفعل الماضي الثلاثي فاء الفعل. د فعل ماضي ثلاثي اول حرف ته فاء الفعل وایي. مثلا دخل، دغه دال چې اول حرف دی دې ته فاء الفعل وایي. ويسمى الحرف الثاني من الفعل الماضي الثلاثي عين الفعل، او نومول کېږي دویم حرف د فعل ماضي ثلاثي څه نومول کېږي عین الفعل. عین الفعل ورته وایي. ويسمى الحرف الثالث من الفعل الماضي الثلاثي لام الفعل، او دغه دریم حرف د فعل ماضي ثلاثي ده په لام الفعل یادیږي. والحروف الثلاثة جاء من كلمة فعل التي تقابل الفعل الماضي الثلاثي. ودغه درې حروف چې فا عین لام دا راغلي د کلمې څخه ده فعل، هغه کلمه ده فعل التي تقابل الفعل الماضي الثلاثي چې دا مقابل کېږي د فعل ماضي ثلاثي. یعنې فعل ماضي چې کله موږ وزن کوو نو په برابر کې دغه فعله کلمه راوړو. دویمه خبره وایي للأفعال الماضية الثلاثية ثلاثة أوزان بحسب حركة عين الفعل. ماضي ثلاثي یعنې درې حرفي ماضي چې ده درې وزنونه لري. دا درې وزنونه بحسب حرکت عین الفعل، دا په اعتبار د حرکت دغه عین الفعل یعنې د مابیني حرکت په لحاظ درې وزنونه لري، ځکه چې د مابین حرکت یا فتحه یا کسره یا ضمه، نو درې وزنونه کېږي. وهي او دغه درې وزنونه اول دی فعل مثل خرج دخل، نو مفتوح العين. اول وزن دی فعل یعنی دغه عین الفعل فتحه لري، لکه خرج مابیني حرف فتحه لري، دخل هم مابیني حرف فتحه لري. نو دلته د دې دوه لنډیو په مابین کې لیکلي وای مفتوح العين، یعنی دا اول وزن مفتوح العين چې عین کلمه یا وسط کلمه فتحه لري. دویم وزن دی فاعل مثل سمع فهم
مكسور العين. دویم وزن دی فعیله وزن لکه سمعه فهمه چې مکسور العين یعنی د عین یا وسطي کلمه کسره زیر لري. او دریم وی دغه دی فعل مثل قرب عظم مضموم العين. فعل لکه قرب عظم دا به مضموم العين دی، نو دا درې وزن لري د حرکت عین الفعل په لحاظ. اوس نو بیا دلته دغه تطبيقات مرتفع عليه تدريبات. التدريب الأول لمرني تدريب نوي أكمل كما في النموذج فرايك لك فدي نمونه يا مثالك. نو دلته اوس مثال راوړی دی چې النموذج نو مثال دلته پر دې برابر جمله لیکلې چې داسې کښته راشوه کېږي. دا جمله د طرفه پورې داسې او پر دې برابر بیا فعل لیکلی دی. د دې جملې څخه چې کوم فعل راخیستل کېږي هغه به دلته داسې پر دغه برابر ولیکي. د جملې څخه چې کوم فعل راباسي، مثلا د اول جملې څخه چې وایي دخل ابراهیم المسجد، ابراهیم مسجد ته داخل شو، دلته په دغه جمله کې فعل خو دخله دی. نو بیا اوس د دې فعل د حرکت عین الفعل بیا څه شی دی؟ د دخله ده. نو د دخله مابین حرف خو خا ده، پر هغه باندې فتحه ده. نو دوی هم لیکلي چې حرکت عین الفعل فتحه ده. ګوره د پاسه پر دې برابر بیا داسې دلته بیا هغه حرکات لیکي په دې خونه کې تر پایه پورې. اوس نو دلته دویم جمله چې ده قرب یوم العید، رانږدې سو ورځ د اختر. نو دلته به فعل به رااخلي دلته به لیکي، دلته چې هر شی فعل مثلا دلته قربه فعل دی، دلته چې ولیکي بیا به دلته حرکات عین الفعل لیکي چې الضمه. بیا دویمه جمله ده فتح حسین باب البيت، حسین د خونې دروازه خلاصه کړه. نو دلته اول فعل پیدا کړه، فعل دلته فتحه دی. نو دا فتحه به راواخلي دلته به ولیکي فتحه. دا چې دې ولیکي بیا به نو دلته حرکت عین الفعل ولیکي چې د فتحه مابیني حرف څه شي حرکت لري؟ فتحه. نو فتحه به ولیکي دلته. بیا نو څلورمه جمله شبع محمود، محمود موړ خوړو څخه موړ شو. دلته به اول فعل پیدا کړو، نو دلته فعل شبعه دی. دا شبعه به راواخلي دلته به ولیکي. نو دلته چې دې ولیکي بیا به اوس حرکات عین الفعل وګوري چې مابیني حرف څه حرکات لري. نو مابیني فعل یا مابیني حرف کسره لري، شابعه ویل کېږي، شبعه نه ویل کېږي. دلته بیا کسره ولیکي. جلس عامر، عامر کښېنستی. نو دلته به فعل اول پیدا کړي چې دا جلسه دی، جلسه به راواخلي دلته به ولیکي. اوس نو بیا وګورئ چې د جلسه عین الفعل یا مابیني حرف کوم حرکت لري؟ نو مابیني حرف لام دی. لام جلسه دی که جلسه دی که جلسه دی؟ نو جلسه ویل کېږي، نو لام فتحه لري، یعنې دلته به فتحه ولیکي. دا بله جمله ده شرب خالد دواءه، خالد خپله دوا وڅښل. نو په دې کې به اول فعل پیدا کړي چې دا شریبه دی. نو شریبه به راواخلي دلته به ولیکي شریبه. بیا به وروسته وګورئ چې د دې شریبه عین الفعل یا مابیني حرف کوم حرکات لري؟ نو را کوم حرکات لري؟ کسره لري. نو دلته به کسره ورته ولیکي. عظم ثواب الصلاة في المسجد، لوی دی ثواب د لمانځه په مسجد کې، په مسجد کې د لمانځه ثواب غټ دی. دلته به اول فعل پیدا کړي. نو فعل دلته عظمه دی. نو د عظمه به دلته د ګوره د پاسه خو دلته لیکلي چې فعل، حتی دلته د دې سر ته لیکلي دي الفعل. دلته به عظمه په دغه خونه کې ولیکي. دلته عظمه چې دې ولیکي بیا به نو حرکات عین الفعل ته بیا وګورئ. نو
زما ده، نو دلته بیا زما ولیکي. آخري جمله حرم على المسلم ترك الصلاة، فر مسلمان باندې د لمانځه ترک حرام دی. دلته به فعل پیدا کړي چې د حرمه دی، بیا به دا فعل دلته ولیکي، بیا به اوس نو حرکت عین الفعل پیدا کړي. لږ خونه کې دلته ویني حرکت عین الفعل دلته لیکلي، دغسې به یې کښته راوړي، نو حرکت عین الفعل یعنې د حرمه د مابیني حرف څه حرکت لري؟ نو زما لري، دلته به زما ورته ولیکي. دا خلاص. دا تدریب دا تدریب بیا بیل کړو انشاءالله. همدومره بس دی.